اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، نن غواړم د دوهم څپرکي د درسونو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کړم. لومړی نسبت د دوو همجنسو مقدارونو ترمنځ هغه عدد چې وښیي لومړی مقدار د دوهم مقدار څومه برخه ده یا دوهم مقدار د لومړي مقدار څو برابره دی عبارت د نسبت څخه دی. په متناسبو اجزاو باندې ویشل. هر کله چې موږ غواړو یو عدد په متناسبو اجزاو باندې وویشو، لومړی د تناسب مقدارونه سره جمع کوو، وروسته د هغې څخه راکړل شوی عدد د نسبت د مقدارونو په مجموعه باندې ویشو. د هغې څخه چې هر عدد لاسته راغی، وروسته هغه عدد د نسبت د صورت او مخرج په مقدارونو کې ضرب کوو. هغه عددونه چې د هغې څخه لاسته راځي یا هغه مقدارونه چې ترې لاسته راځي، په خپله هغه د راکړل شوي عدد متناسبې اجزاوې شوې. دریم تناسب د دوو یا څو نسبتونو مساویتوب ته تناسب وایي. د تناسب خواص. تناسب په عموما کې 8 خواص لري. لومړی خاصیت دغسې دی چې په تناسب کې د تل لپاره د طرفینو د ضرب حاصل د وسطینو د ضرب حاصل سره مساوي وي. دوهم خاصیت، په تناسب کې که چیرې د لومړي نسبت مخرج او د دوهم نسبت صورت ځایونه سره بدل کړو، بیا هم یو نوی تناسب لاسته راځي. دریم خاصیت، په یو تناسب کې که چیرې د لومړي نسبت صورت او د دوهم نسبت مخرج ځایونه سره بدل کړو، بیا هم یو نوی تناسب ترې لاسته راځي. څلورم خاصیت، په یو تناسب کې که چیرې د هر نسبت صورت او مخرج مقدارونو ته ځایونه بدل کړو، بیا هم یو نوی تناسب ترې لاسته راځي. پنځم خاصیت، په یو تناسب کې که هر نسبت صورت ته د مخرج عدد ورجمع شي، بیا په هماغه مخرج ولیکل شي، بیا هم یو نوی تناسب ترې لاسته راځي، یعنې په دواړو نسبتونو کې. شپږم خاصیت، په یو تناسب کې که چیرې د مخرج عدد د صورت عدد څخه تفریق شي، یعنی د هر نسبت لپاره دا خبره باید په پام کې ونڅو، بیا هم یو نوی تناسب ترې لاسته راځي. اووم خاصیت، په یو تناسب کې که چیرې د نسبتونو صورتونه ځانته سره جمع کړو او مخرجونه یې ځانته سره جمع کړو، دلته چې کوم نوی نسبت لاسته راځي، دغه به په خپله د دې تناسب سره څه ډول وي؟ مساوي وي. اتم خاصیت، په یو تناسب کې که چیرې دغسې وکړو چې د مخرج عدد په هر نسبت کې صورت ته ورجمع شي او په مخرج کې د صورت عدد څخه تفریق شي، بیا هم یو نوی تناسب ترې لاسته راځي. دا خو د تناسب خواصو. راځم مخکې درس ته. د تناسب ډولونه. تناسب په عموما کې په دوه ډوله دی. یو مستقیم تناسب دی، بل غیر مستقیم تناسب دی. مستقیم تناسب هغه دی چې په هغه کې د یو مقدار په زیاتېدو سره بل مقدار هم زیات شي. لکه وایو چې 2 نفر په ورځ کې 1000 افغانۍ ګټي، نو 4 نفر به په ورځ کې 2000 افغانۍ وګټي. دلته چې نفر د 2 څخه 4 ته زیات شول، هلته ګټه هم د 1000 څخه 2000 ته زیاته شوه، نو دا یو په خپله مستقیم تناسب و. غیر مستقیم تناسب هغه تناسب دی چې په هغه کې د یو مقدار په زیاتېدو سره بل کم شي. لکه وایو 2 نفر یو کار په 10 ورځو کې
سرته رسوي نو 4 نفر به دغه کار په څو ورځو کې سرته ورسوي. معلومه خبره ده چې 4 نفر همدغه کار په کمو ورځو یعنې 15 ورځو کې سرته رسولی شي. اوس دلته چې نفر زیات شول او د ورځو مقدار کم شو نو ویلی شو چې دا پخپله یو غیر مستقیم تناسب و. مرکب تناسب پخپله دغسې یو تناسب ته وایي چې په هغه کې د دوو څخه زیات نسبتونه یو د بل سره مساوي وي. فیصد د یو شي یا د یو مقدار اندازه ښودل په سلو کې عبارت دی فیصد څخه دی. احادیت په دې معنا چې که چیرې د ډېرو شیانو قیمت معلوم وي نو د یو واحد قیمت چې کله موږ معلوموو دغه پخپله د احادیت په معنا سره دی. لکه مثال وایو چې 100 کتابچې په 1000 افغانۍ دي نو یوه کتابچه به په څو افغانۍ وي. دلته چې د یوې کتابچې قیمت موږ معلوموو دغه پخپله د احادیت مفهوم دی. تخفیف معنا مراعات یا د خپل قیمت څخه په ټیټ قیمت باندې د یو جنس خرڅول. لکه وایو چې مارکر په 40 افغانۍ باندې خرڅېږي او زه دغه مشتری ته په 15 افغانۍ ورکوم نو ویلی شم چې ما د دې مارکر په خرڅولو کې 15 افغانۍ تخفیف مشتری ته ورکړی. ربحه او د هغې ډولونه. ربحه په ساده معنا د ګټې په مفهوم ده او ډولونه یې دوه دي: ساده ربحه، مرکبه ربحه. ساده ربحه او مرکبه ربحه دلته دغسې پېژنو. که چیرې د ګټې نرخ او د هغې سره هغه وخت چې د هغې لپاره سرمایه په کار اچوی کېږي او د سرمایې مقدار دغه که درې واړه سره ضرب کړو او په سلو باندې وویشو د دې څخه چې هر قیمت لاسته راشي هغه پخپله ساده ربحه ده. بیا درته وایمه که چیرې د ګټې نرخ او د ګټې وخت او په کار اچول شوي سرمایه سره ضرب کړو او په سلو باندې وویشو د دې څخه چې هر قیمت لاسته راځي هغه پخپله ساده ربحه ده. مرکبه ربحه موږ ویلي وو چې هر کله موږ په سرمایه باندې ګټه وکړو او بیا دغه ګټه د سرمایې سره یو ځای بیا په ګټه واچوو د هغې څخه چې هره ګټه لاسته راشي هغه پخپله مرکبه ربحه ده. په فارمولیک شکل یې داسې ښودلی شو: پی مرکبه ربحه ده، ای لومړنۍ سرمایه ده، ار د ګټې نرخ دی او ان د کالونو شمیر دی. نو کولی شو په دغه فرمول سره مرکبه ربحه پیدا کړو. ښه ګرانو زده کوونکو درس دی همدلته بس وي. بیا چې د یوه نوي فصل سره حاضرېږم د الله په امان.